ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا رګنداره ټي وي د ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه نیکې پیرزنې وړاندې کوم. نن په الفلا حال F8 اسلام آباد کې د پښتو ژبې د یاد استاد شاعر د کتاب د مخکندنې دستوري کې ما اقبال حسین افکار دا ایران خټک صاحب په فن او شخصیت خبرې وکړه او ښاغلي وقار شاه د هغه یو غزل زمزمه کړه. دغه دواړه تاسو سره شریک کوو. هیلهمن یم چې خوند او رنګت یې واخلئ. پچا آباد شول زندانونه سوتردار لاړل ستا په تکل کې ستا مین په هره لاره لاړل پچا آباد شول زندانونه سوتردار لاړل سپرلی زما د کلي خلکو په قسمت کې نشته سپرلی زما د کلي خلکو په قسمت کې نشته ګنې څو ځله تر کوره د بهار لاړل ګنې څو ځله تر کوره د بهار لاړل ستا په تکل کې ستا مین په هره لاره لاړل جنس د وفا وختونه کېږي چې نایاب دی دلته جنس د وفا وختونه کېږي چې نایاب دی دلته یاران مې هسې په لټون کې تر بازار لاړل یاران مې هسې په لټون کې تر بازار لاړل ستا په تکل کې ستا مین په هره لاره لاړل چاته دې پورته کړو نقاب له مخ دې دندې ورکړو چاته دې پورته کړو نقاب له مخ دې دندې ورکړو څوک دې د چم نه ډکې سترګې نن نګاره لاړل څوک دې د چم نه ډکې سترګې نن نګاره لاړل ستا په تکل کې ستا مین په هره لاره لاړل هیرات نن زه د خیرت لا پلي پورې وتم هیرات نن زه د خیرت لا پلي پورې وتم نن مې لاسونه خپل ګریوان ته بې اختیاره لاړل نن مې لاسونه خپل ګریوان ته بې اختیاره لاړل ستا په تکل کې ستا مین په هره لاره لاړل پچا آباد شول زندانونه او سوتردار لاړل محترم ایران خټک صاحب سره زمونږ تعلق ډاکټر زبیر اسد ناست دی 1980 د لسیزې نه دی نو د دې نه وړاندې ما د دې په شخصیت او فن یو لیک کړی و هغه چې چاپ او اوس د دې کتاب راکړی و کتاب سره زما لوستی و خو د بله مرغه هغه نوی کور ته زه تلم لایبرري چې ټول هغې کې رانه شی پروت دی خو بېدرکه شوی و په هر حال چې څه مې لوستي دي نو هغې تاثر چې دی نو تاسو سره شریکوم د خیبر پښتونخوا مرکزي سیاسي تجارتي علمي ادبي او کلتوري ښار پېښور دی
خو له دې سره مردان او بن هم د علم و ادب فکر او فن لوی مرکزونه دي. نو محترم ایران خټک صاحب خوشبختي دا ده چې هغه د پښتنو په دغه علمي ادبي مرکز بن په یو علمي ادبي کورنۍ کې زیږېدلی دی. هم په دغه خاوره یې خلکوسي کړي او لوی شوی دی. په بنیادي تعلیم یې هم په دغه خاوره حاصل کړی دی. د هغه تعلق د کرک د پښتنو د سپېڅلې او ننګیالې قبیلې خټک سره دی. ایران خټک چې خپل نوم یې دلاور خان دی، صرف د نوم دلاور نه دی، د عمل دلاور نوم دی. دا زه نه وایم، دا د هغه عملي ژوند د سکول نه واخله تر انفارمیشن ډایرکټریټ ورځپاڼه وحدت د هوایي اکیډمي اسلام آباد او په تیره د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټۍ ډایرکټر تعلقات عامه او بیا د خیبر مانګلډا فاونډیشن پورې ژوندی هلې ځلې سپړلی کتاب دی چې زما سره ګڼ شمېر لیکوالو د حیران خټک صاحب په شخصیت او فن لیکلي مقالو لیکونو کې په ډانګ ویلې ذکر کړی دی چې ستا بغیر مې پلوتیر هغه ژوند خو نه و، چې ستا بغیر مې پلوتیر هغه ژوند خو نه و، لمحه ماخت وهلی و، جنون خو نه و. او وایي الله جمیل دی، جمال خوښوونکی دی، انسان د خدای پاک خلیفه دی، رب خپل ډېر ښایستونه انسان له ورکړي دي، ځکه یې د ټولو مخلوقاتو اشرف کړی دی او اصل تقویمه یې ورته ویلی دی. د رب ذوالجلال د دې کائنات محور مینه ده. رحمان بابا وایي دا دنیا خدای له عشقه پیدا کړې، د هماغو مخلوقات کې پلار بیدار. حیران خټک صاحب د حسن په لټون دی او د مینې لیواله زړه لري. په دې دومره اوږد ژوند کې د هغه نظر د حسن تږی دی او د هغه زړه د مینې لیواله دی. مینه د خپل ذات نه شروع کېږي او تر عشق حقیقي رسي. دغه وجه ده چې هغه په دې اوږد ژوند کې ښه ډېره معیاري شاعري کړې ده چې جمال په رنګونو رنګ ده او د مینې د ابتدا نه تر انتها رسېدلې ده. حیران خټک صاحب وایي ستا د وصال له خونده نه یم خبر، ستا د وصال له خونده نه یم خبر، ستا په اجران کې هم بلا خوند دی. د خپل ځان جانان سره مینه، د خپل ځان جانان سره مینه، د خدای د مخلوق سره مینه، خپل قام او ملت سره مینه، د خپلې خاورې او وطن سره مینه او د ظلم و جبر پر ضد د غزل په نازک مزاج فني پیرایه کې جمالیتي انداز کې خبره کول د هر چا د وس خبره نه ده. خدای پاک دغه استعداد محترم حیران خټک صاحب ته ښه په ډېره پراخۍ سره ورکړی دی. په موږ دواړو یې الزام د مینې ولګوو، په موږ دواړو الزام د مینې ولګوو، زه او هغه وخت د یو بل نه نن په زور بېل کړو. راشه چې مړی په شریکه کړو صنم سوځمه، راشه چې مړی په شریکه کړو صنم سوځمه، ته به هم سوځې په دې اور کې، زه به هم سوځمه. او دا چې څه وشول او څه کېږي د زغملو نه دي، دا چې څه وشول او څه کېږي د زغملو نه دي. په ګلستان د اور لمبې خو د لیدلو نه دي. شلمه صدۍ د پښتو ادب زرینه صدي ده. په دې صدۍ کې په یو وخت ډېر لوی شخصیتونو ژوند جوړ کوو. په دومره لویو شخصیتونو کې خپل مقام جوړول ګران او ناشونی کار دی. دا د هر چا د وس خبره نه ده. یو ورځ د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو اردو ژبې نومیاله شاعر ښاغلي احمد فراز نه په یو مرکه کې پوښتنه وشوه چې ته خو پښتون یې، نو ته په پښتو کې ولې شاعري نه کوې؟ احمد فراز جواب ورکړو، کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه وخت په پښتو کې ډېر لوی شاعران وو او په هغې کې ما ځان نه مقام نشو جوړولی.
پکار چې احمد فراز دا لږ جواب ورکړی دی چې په پښتو کې د سړي پښتۍ ماتېږي. دې پښتو ته د خوشحال خان خټک د انګري د اور په سرې ټینګېدی شي بل څوک نه. منت زاري ورته کوم التجا ته ورځمه منت زاري ورته کوم التجا ته ورځمه د آخر مشال چې مړ نه کړي هوا ته منت زاري ورته کوم التجا ته ورځمه دا آخري مشال چې مړ نه کړي هوا ته ورځمه. ښاغلي دلاور خان عراق خټک څوک چې د هماجر شخصیت مالک دی د ورځپاڼې مجلو ایډیټر مترجم په دعوې علمي کې د اسسټنټ ډایرکټر په حیث خدمات دلته په ورکشاپونو کې پښتانه لیکوال ځایول مختلف علمي کتابونه